افغانستان ته د مقاومت ډلې تازه خاینانه او تباه کوونکی پلان رسوا شو. دا چې احمد مسعود څه غواړي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تهران ټایمز په یو تازه راپور کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت په نوم د یوې وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا له بلاک واټر کمپنۍ څخه د طالبانو خلاف په جنګ کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د سرچینې په اساس مسعود د یادې کمپنۍ له مشر اریک پرنس سره په تاجکستان کې لیدلي او په دې اړه یې خبرې ورسره کړې دي. د ایران د رسنۍ دا هم ویلي چې بلاک واټر سره د احمد مسعود اړیکې او د مرستې غوښتنه به د دې په مشرۍ زه د وسلواله جبهه له ماتې سره مخ کړي. تهران ټایمز په عراق کې د امریکا متحده ایالاتو د دې خصوصي جنگي کمپنۍ بلاک واټر د عامه وژنو موضوع یاده کړې چې له کبله یې خلک له دغې کمپنۍ څخه سخت نفرت لري. احمد مسعود او تر لاس لاندې جبهې په دې اړه څه نه دي ویلي. د تهران ټایمز دا راپور په داسې مهال خپرېږي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو له پنجشیر ولایت څخه د ډېرو وسلوالو مهماتو ترلاسه کولو خبر ورکوي. که څه هم طالبانو څه نه دي ویلي چې نیول شوي وسلې او تجهیزات د احمد مسعود د جبهې اړوند دي، خو ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې او تجهیزات د طالبانو د مخالفانو دي. د طالبانو چارواکي او پلویان د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت وسلوالې جبهې فزیکي موجودیت ردوي. خو دې جبهې پرون په کابل ښار کې د پنجشیر لپاره د طالبانو پر والي مولوي قدرت الله د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو وروسته یې بیرته رد کړ. په دې چاودنه کې د چا د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه که څه نظر لرئ نو نظریات مو کومنټ کې ولیکئ او چینل سبسکرایب کړئ.